دې ویډیو کې به تاسو وښیم څنګه تاسو کولی شئ په کوټیکس کې خپل اکاونټ جوړ کړئ. که تاسو زموږ په ټلګرام چینل کې یاست نو تاسو کولی شئ په کوم پین سوی میسج په ټلګرام کې د هغه څخه دا لینک ترلاسه کړئ، او که زموږ واټساپ ګروپ کې یاست تاسو کولی شئ د واټساپ له ډسکرپشن څخه لینک ترلاسه کړئ. زه په لینک باندې کلیک کوم، دغه لینک باندې زه کلیک اخلم. ښه، دلته به تاسو په رجسټریشن باندې که تاسو نوی یاست او نوی اکاونټ جوړوئ، دلته به تاسو په رجسټریشن باندې خپل اکاونټ جوړوئ. زما سره خو آیفون د اپلیکیشن یې آیفون کې نه ده اویلیبل، نشته. که تاسو انډرایډ لرئ تاسو کولی شئ اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. په کنټري کې به زه افغانستان ورته انتخاب کوم، کرنسي کې به زه USDT ورته انتخاب کوم یا ډالر. دلته به تاسو خپل ایمیل ورکوئ. زه دلته ایمیل ورکوم، دلته زه فیک میل ورکوم. زما ایمیل باندې اکاونټ جوړ کړی ولو، دلته ما په ټلګرام باندې نوی ایمیل جنریټ کو، فیک میل ده. نو تاسو کولی شئ نوی جیمیل هم ورته جوړ کړئ. یو پاسورډ به دلته تاسو انتخابوئ. زه دلته یو پاسورډ ورته انتخابوم. زه دلته خپل پاسورډ انتخابوم. مثال په توګه دلته به تاسو پاسورډ په سیکشن کې به تاسو خپل پاسورډ انتخابوئ. له هغو نه وروسته به دغه دوه تاسو تایید کوئ او بیا به په رجسټریشن باندې کلیک کوئ. دلته زه په سکیپ باندې کلیک کوم. کاریټ. ښه، دا زمونږ نوی اکاونټ سو. په د اسانۍ باندې تاسو کولی شئ خپل اکاونټ رجسټریشن کړئ. نو اوس تاسو څنګه کولی شئ پیسې ورته ډیپوزیټ کړئ او ویډرا کړئ، دا له دې نه بعد خبره ده. لږ تاسو بعضې معلومات چې تاسو سره شیر کوم. دلته تاسو کتلی شئ اپ او ډاون طرف ته موږ دوه اپشن لرو، یو شین ده یو سور. ډاون اپ طرف، اپ طرف یعنی که چېرته تاسو دا اټکل کوئ چې مارکیټ به پورته ځي نو تاسو به اپ طرف ته ټیر اخلئ، او کله وخت زه سیګنال ورکوم که مې هلته اپ طرف یا کال طرف لیکلی ولو نو تاسو به اپ طرف ته ټیر اخلئ، او که چېرته ډاون طرف ته ولو نو تاسو به ډاون طرف ته ټیر اخلئ. بله خبره دلته د ټایم ده. په دې ټایمر کې تاسو دلته کتلی شئ موږ د 1 دقیقې لپاره هم ټرېډ اخیستی سو، 2 دقیقو لپاره هم ټرېډ اخیستی سو، داسې تر 4 ساعته پورې موږ کولی سو ټرېډ واخلو. خو کوم چې موږ سیګنالونه ورکوو په کوم ټایم کې تاسو به له دې ټایمر څخه استفاده نه کوئ، دې ټایم څخه به استفاده کوئ او له دغه اولني اپشن څخه به استفاده کوئ. که هر څه دلته به تاسو دغه اولنی انتخابوئ. په دې ځای کې نو اوس زموږ کنډل یعنې زموږ ټرېډ چې موږ کوو هغه به له کنډل سره کلوز کېږي. یعنې دلته زه یو مثال تاسو درکوم. زه یو ټرېډ اخلم، صبر زه یو مارکیټ انتخاب کوم، USD/NR. ښه، دلته تاسو کتلی شئ دا کنډل کلوز شي. زه یې تاسو ته ښیم. که چېرته ما سیګنال کړی و ډاون طرف ته، تاسو به دلته ډاون انتخابوئ. دلته مثال په توګه صبر دلته ډیمو اکاونټ انتخابوم. ډیمو اکاونټ دلته ما ډاون طرف ته انتخاب کو. اوس دلته تاسو کتلی شئ 50 ثانیې بعد که چېرته مارکیټ له دې انټري نه کوم چې ما اخیستې ده ښکته و، دا ټرېډ به زموږ وین کېږي او موږ ته به 1.93 راکوي. یعنې زموږ $1 به $93 نور راکوي چې جمله کې 1.93. او که چېرته دا ټرېډ لوس یعنې وبایلل سو موږ څخه به دغه $1 کاټوي. موږ صبر ورته کوو. اوس 10 ثانیې دلته تاسو کتلی شئ، دلته هم تاسو کتلی شئ 10 ثانیې پاتې دي. که چېرته مارکیټ له دې نه پورته و نو زموږ دا ټرېډ به لوس کېږي، او که ښکته و زموږ ټرېډ به وین کېږي، ځکه موږ ډاون طرف ته ټرېډ اخیستی او موږ اټکل کړی چې مارکیټ به له دې څخه ښکته وي. همدارنګه دلته تاسو کتلی شئ زه اوس په ډیمو اکاونټ کې دلته تاسو کولی شئ خپل اکاونټ چینج کړئ، لایف اکاونټ ډیمو اکاونټ. په لایف اکاونټ کې تاسو کولی شئ خپل هغه لایف اکاونټ کې کوم پیسې تاسو جمع کړي دي په هغو باندې ټرېډ وکړئ په رښتینو پیسو باندې، او په ډیمو اکاونټ کې تاسو کولی شئ تمرین وکړئ. نو تاسو کولی شئ په دغو باندې $1000 چې کوم دي خپل تمرین وکړئ او ټرېډ وکړئ. کوم درسونه چې موږ کوو هغه کولی شئ په ډیمو اکاونټ کې تاسو. خو خبر دا ده چې تاسو باید په لایف په ډیمو اکاونټ کې لومړی ټرېډ واخلئ. کله چې تاسو ورسره بلد یاست له هغو نه وروسته بیا تاسو خپل لایف اکاونټ ته پیسې جمع کړئ. دا سو زموږ لایف او ډیمو اکاونټ. دلته تاسو کولی شئ انویسټمنټ په یو ټرېډ باندې تاسو څومره ډالر لګوئ. مثال په توګه زه په یو ټرېډ باندې اوس $50 لګوم. $50 یعنې زه اوس که ټرېډ واخلم که زما دا ټرېډ لوز سي زما به $50 بایلل کېږي، او که چېرته وین سي زما به هغه $50 $9.5 کېږي. مثال په توګه دلته زه ټایمر د 10 ثانیو لپاره انتخابوم. زه وایم چې په 10 ثانیې کې دغه کوم
مارکیټ کوم قیمت چې دا به زموږ له د انټري څخه پورته وي. که چېرته پورته و دا ټریډ به زموږ ګټل کېږي او که چېرته ښکته و دا ټریډ به زموږ لوس کېږي. او ښه خبره دا ده چې تاسو فقط زموږ سیګنل نه استفاده وکړئ که تاسو بګینرز یاست او تازه د مارکیټ ته راغلي یاست، ځکه دلته ډېر زیات خطر ده. بله خبره دلته که چېرته تاسو غواړئ چې خپلې کرنسي بدل کړئ په نورو کرنسیو کې ټریډ واخلئ، دلته تاسو کتلی سئ USD د امریکایي ډالر د هندي روپو په مقابل کې د ترکیې لیرې په مقابل کې، همدارنګه بریټیش پاونډ په مقابل کې د ایرو. دلته تاسو کولی سئ کرنسیانې انتخاب کړئ. په دې ځای کې تاسو کتلی سئ دغه 3.9%، 2.9%، 1.9%. دلته تاسو دغه کومه ګټه چې درکوي تاسو ته د هغو مطابق ده. یعنې که تاسو ټریډ واخلئ د $1 تاسو که چېرته ټریډ وین سو هغه $1 به ستاسو $1.3 وي. مثال په توګه دلته که تاسو چېرته ټریډ واخلئ د $1 او هغه $1 وین سي ستاسو ګټه به $0.40 وي، البته 5 دقیقې. دلته موږ کولی سو کریپټو ته یې هم شفټ کړو. په دې ځای کې کریپټو هم کولی سي ټریډ کړئ، بیټکوین او پیپ همدارنګه دوجکوین تاسو کولی سئ په کوټیکس کې ټریډ وکړئ. دلته تاسو کولی سئ سره زر همدارنګه سپین زر هم ټریډ وکړئ. سټاک کې هم موږ امریکن ایکسپریس، بیوم کمپني او فیسبوک انسي دا ټول دلته تاسو کولی سئ دا هم ټریډ وکړئ چې ګټه یې دلته تاسو معلومیږي چې 8% ده، 15 منټه کې او په 1 دقیقه کې. بله خبره صبر دا کلوز کړمه. بله خبره دلته تاسو ته د پینډینګ ټریډ ده. دلته تاسو کتلی سئ پینډینګ ټریډ یعنی کوم چې موږ په باینانس کې لرو لیمیټ چې ورکوو، یعنې که مارکیټ دې ځای ته راسي یعنې په دې وخت کې به یا په دې ټایم کې موږ ټریډ کوو. مثال په توګه یعنې لیمیټ تږدو که کله مارکیټ دې ځای ته راسي موږ ته به د بای یا سیل وکړي. مثلا دلته زه په ټایم باندې ټریډ اخلم. اوس دلته ګورئ تاسو ټایم څو ده، 11:49 دقیقې او 13 ثانیې. دلته زه یو ټریډ اخلم د 11 بجې او 1:50 دقیقې کې. پیریود د 2 دقیقو لپاره یې، مثلا د 1 دقیقې لپاره یې. انویسټمنټ څو پیسې تاسو په دې ټریډ باندې لګوئ، مثلا $50. مثال په توګه زه دلته $40 انتخابومه. $40 انتخابومه. دلته زه وایم سی پوټ یعنې ډاون طرف ته ما ټریډ لیمیټ کېښود. نو کله وخت چې مارکیټ همدې ځای ته راسي، په البته همدې دغه کله وخت چې مارکیټ 11:50 دقیقو ته راسي نو زما انټري به فعاله کېږي. دلته صبر ورته کومه. تاسو ګورئ دا کنډل چې کلوز شي زما ټریډ به دلته فعاله کېږي خودکار. البته 11:51 دقیقې کې دلته زموږ ټریډ سټارټ کېږي یعنې اوپن کېږي. 1 دقیقه پاته ده، صبر کوو چې دا ټریډ کلوز شي زموږ ټریډ به خلاصېږي. بله خبره دلته د رجسټریشن ده د کوټیکس د اکونټ. تر ټولو مهمه خبره ده که چېرته تاسو په افغانستان کې نو تاسو دغه کومې فرست نیم او لاست نیم او داسې د تاسو باید ډک نه کړئ، یا دلته تاسو باید نوم ور نه کړئ، نه خپل ادرس ورکړئ، ځکه په افغانستان کې تاسو نشئ کولی خپل اکاونټ ویریفای کړئ. که تاسو پاکستان کې څوک لرئ شناخته یا نورو هیوادو کې تاسو کولی سئ د هغو په شناختي کارت باندې آی ډي کارت باندې خپل اکاونټ ویریفای کړئ، کوم مشکل نه لري. او که تاسو په افغانستان کې یاست تاسو هېڅ دا ډیټ اف بیرت او دا لاست نیم او فرست نیم مه ورکوئ، ځکه که کله مخته مشکل جوړ شي نو تاسو کولی سئ په پاکستاني آی ډي کارت باندې دا ویریفای کړئ، خپل ویډرا وکړئ. بعضې وخت په ویډرا کې مشکل سي. په بغیر له ویریفای بغیر له QC هم تاسو کولی سئ خپله ویډرا او ډیپوزیټ وکړئ. که چېرته تاسو له بونس څخه استفاده ونه کړئ، که هغه کوم بونس یې ورکوي په کوټیکس کې کله تاسو ډیپوزیټ کوئ 10% یا 20% کوم بونس ورکوي، له هغو چې تاسو استفاده وکړئ، بیا تاسو دغه ویډرا چې کله کوئ نو تاسو باید QC یا کوم ویریفیکیشن چې دغه تاسو باید پوره کړی وي. او که تاسو کې هغه کوم بونس څخه استفاده نه کوئ نو تاسو هیڅ خپل اکاونټ مه ویریفای کوئ، کوم مشکل نه درته جوړوي. بیا هم که څه مشکل وي کولی سئ ما سره مسیج وکړئ، زه به انشاءالله تاسو مشکلات حل کړم. دلته نور داسې خاص څه شی نشته. د کوټیکس د ډیپوزیټ او د ویډرا ویډیو ما مخکې کړی ول، هغه به زه تاسو ته دلته شیر کړم په دې ویډیو کې چې ویډیو درازه نه سي. تاسو کتلی سئ دلته زموږ ټریډ خودکار هغه کوم موږ چې لیمیټ ورته ایښی په هغه وخت باندې په 11:51 کې ټریډ شو د 1 دقیقې لپاره او په 11:52 کې زموږ ټریډ کلوز سو، هغه هم وین سو.
زه به تاسو ته هغه ویډیو د ډیپوزیټ او د ویډرا اوس تاسو سره په دې ویډیو کې نشر کومه. نور داسې خاص څه نشته په کوټیکس کې چې تاسو وګورئ. هر څه ډېر ساده او سیمپل دي، فقط ډیپوزیټ ویډرا، همدارنګه نور داسې خاص اپشن نشته، فقط تاسو ټریډ په ډاون اپ کولی سئ او مارکیټ سره بلدتیا که نه لرئ کولی شئ زموږ له سیګنالونو څخه استفاده وکړئ.